الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما ډیرو درنو خوږو ورونو د یوې وعدې په کولو سره چې تاسو سره مې مخکې کړې وه چې د اسلام په دین او په اسلامي نظام کې چې کوم حدود عقوبات مقدره زواجر او تعزیرات مقرر دي، هغه د اسلام له غوښتنو څخه نه دي او د اسلامي نظام اهداف نه دي. اسلامي نظام یو عظیم مقدس هدف لري په مخ د ځمکې، او هغه هدف دا ده چې د الله دین د الله په مخلوق باندې تطبیق سي، جاری سي، او هر قسم ظلم، ناروا او بې انصافي له مخ د ځمکې پورته سي. ټول انسانان سره ورونه ورونه سي. هر انسان د بل انسان د یو ورور په حیث باندې ژوند و زندګي ورسره لري. د هیڅ شي خطره د هغوی په خپل منځ کې د یو بله نه لري. اسلام اصلا د یوې داسې معاشرې د جوړولو دپاره الله عز وجل انسانانو ته رالیږلی، لکه چې فرمایي لا حرج فی الدین، په دین کې حرج نسته، په دین کې تنګي نسته، په دین کې تکلیف نسته، او دین د محبت او د الفت ژوند راښیي، نه د نفرت او د دښمنۍ زندگی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، 3 وارې وفرمایل. ناستو صحابه کرامو پوښتنه وکړه لمن یا رسول الله، دین چاته خیر خواهی ده؟ د چا خیر غوښتنه ده؟ النصیحه اخلاص و خیر خواهی ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لله، دین اخلاص ته له الله سره، ولکتابه او لکتاب دی الله او لقرآن دی الله سره اخلاص، ولرسوله او لرسول دی الله سره اخلاص، ولأئمة المسلمین او د امامانو د مشرانو د مسلمانانو سره، د پاچاهانو د مسلمانانو سره اخلاص، ولعامتهم او لعامو مسلمانانو سره اخلاص او محبت ساتل، خیر خواهی غوښتل. دین دا شی ده. نو داسې په اسلام کې کوم عقوبات و زواجر راغلی دي، لکه د قصاص حکم راغلی، د حدودو حکمونه راغلي، د تعزیراتو حکمونه راغلي، د دیاتو احکام راغلي، د جنایاتو مسائل راغلي. دا د دې دپاره دي چې له انساني معاشرې څخه دغه فجائع ختم سي، چې د هغو په نتیجه کې به یا قصاص لازمیږي، دغه فجیعه د قتل، د پدیده د قتل د یو انسان ختمه سي. اسلام د دې دپاره راغلی. ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي چې قصاص د تاسې دپاره ژوند ده. د قصاص په تطبیق سره د تاسې ټوله معاشره اصلاح کیږي او نور انسانان له داسې شوم عمله او له داسې ظالمانه عمله څخه بیا ځان ساتي، چې که چېرته هغه دا ویني چې د ما مرګ هم ورسره تړلی ده. نو اسلام اصلا د دې پلیتو او د دې ناکارو پدیدو د له منځه وړلو دپاره اسلام راغلی. نه داسې مسلمانان یا د اسلامي نظام منسوبین په
په دې باندې ځان خوشحاله بولي چې موږ اسلامي نظام راوستلی ده، ځکه هره ورځ ته وینې چې لاسونه پرې کوو، هره ورځ وینې چې سرونه پرې کوو، هره ورځ وینې چې د زناو حدود جاري کوو، هره ورځ وینې چې سزاګانې تطبیقوو. دا خو یو بهترین اسلام راغی. دا غلط فهمي ده. زه د ټولو علماو د یو کثیر خادم په طور باندې د ما دا عریضه ده د علماو ته چې هغه دا ملت په دې پوه کړي چې اسلام او اسلامي نظام د حدودو دپاره، د زواجرو دپاره، د عقوباتو د سزاګانو دپاره زمینه سازي نه کوي. اسلام د هغو دفع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کوي، دا مبارکه فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم. دفع کوي، لرې کوي حدود له مسلمانانو څخه څومره چې د تاسې وس رسیږي. په هره ذریعه باندې چې کیدای شي له مسلمانانو څخه حدود پورته کوي، حدود دفع کوي. فرمایي فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. که هغه لره کومه لار د خلاصون یي نو لار یې خلاصه کوي، پرېږدي، بري کوي له دې حد تطبیقولو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الإمامه، ځکه دا حد خو چې جاري کوي یا یو عقوبت تطبیقوي، یوه سزا تطبیقوي، دا د امام کار ده یا د امام د نایبو، د امام د قاضي کار ده. نو د الله حبیب فرمایي چې فإن الإمامه أن يخطئ في العفو خیر من ان يخطئ في العقوبه. وای پاچا یا د پاچا نائب و قاضي که دی خطا سوی په عفو کې چې هغه کس قابل د عفو نه او د عفو کو، دغه غلطي د غوره و بهتره ده، ډیره بهتره ده، خیر صيغه د اسم تفضیل ده چې دی خطا سي په عقوبت کې، د سزا په تطبیق کې، د سر په پرې کولو کې، د لاس په پرې کولو کې، د دورو په وهلو کې که دی خطا سي، تر هغه خطایي دا د عفو خطایي ډیره غوره ده، ډیره بهتره ده. نه داسې دی د یو انسان په قتل کې خطا سوی، یعنې قابل د قتل نو او د قتل کړی، قابل د حد جاري کولو نو او د حد جاري کړی. نو مسلمانان او منسوبین د اسلامي نظام باید دې ته تشویق نسی او په دې کې لااباله او بې پروا نه وي چې خو پروا نه لري، اسلامي نظام راغلی ده، انقلاب ده، موږ چې دومره قربانۍ ورکړې ده هم د دغه دپاره ورکړې، راځئ یو حد خو تطبیق کړو، یو حد خو جاري کړو. بیا نو د اسلامي نظام معنا څه ده؟ چې یو ځاني نه رجم کیږي. د ما معززو ورونو، که تاسې موږ تاسې د علماو مجلس ته ورسو، د حقاني علماو، د حقیقي علماو له برکاتو، د هغو له اثراتو، د هغو له فیوزاتو موږ تاسې برخه واخلو، نو موږ ته به د دې علم پیدا سي چې حدود او تعزیرات، سزاګانې تطبیقول دا اخرنی چانس ده. لکه د یو ډاکټر چې د یو بیمارو رنځور په باره کې د هغه پښه، لاس، د بدن کوم عضو یې سرطاني سوی، کینسري سوی، او د هغه دپاره بله هېڅ چاره نه وي له دې چې هغه پښه یې کټ کړي، هېڅ چاره نه وي بې له دې چې د لاس پرې کړي، بې له هغه د هغه انسان ټول ژوند له خطر سره مخ ده. نو هغه بیا مجبور ده لاس یې پرې کوي، پښه یې پرې کوي. دا حد جاري کول لکه د هغه ډاکټر هغه نهایي او اخرنی اپشن، اخرنی چانس چې کوم ډاکټر ته ده،
دا په شریعت کې هم دغسې ده، ځکه زموږ په شریعت کې اصل د قانون ده، زموږ ټول فقها په دې باندې متفق دي چې دا حدود، قصاص، زواجر او عقوبات، کومې سزاګانې، دا ټولې قبیح لذاته دي. اسلام د دې دپاره نه ده چې یو انسان دی په میدان کې رانیولی ده او په کاڼو باندې یې ولې رجم کوي. اسلام د دې دپاره نه ده چې څوک میدان کې غورځولی ده او په دورو باندې یې وهي. اسلام د دې دپاره نه ده چې یو څوک د 10 روپو په مقابل کې لاس پرې کوي. خو داسې هغه انسان سرطاني سوی ده، د دې انساني بدنې داسې سرطاني انسان جوړ سوی ده چې لاس پرې کولو پرته یې بله چاره نسته، له حد جاري کولو یې پرته بله چاره نسته، له قصاص جاري کولو یې پرته په هغه باندې بله چاره نسته. نوره معاشره فاسدوي، انسانیت خرابوي، د ټولو انسانانو، د ټولې مجموعه، د ټولې ټولنې امن و امان خرابوي. نو بیا شریعت د دې دپاره جواز ورکړی او په ډېرو حکمتو سره یې ورکړی. بلکل د یو نمونې په طور باندې د اسلامي نظام او د اسلامي حکومت منصوبین باید په دې پوه سي چې په شریعت کې د حدودو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، نو مسلمانانو حدود دفع کوئ څومره چې وس دی. دا حدیث په ترمذي کې راغلی ده په باب د حدود، کتاب د حدودو کې او باب د ما جاء فی درء الحدود. دا حدیثو دې ته ورته ډېر احادیثو روایات په همدغه کې راغلي او د موږ فقه داسې مرتبه ده چې تاسې فکر وکئ د یو حد د زنا د تطبیق دپاره، د هغې د عملي کولو دپاره چې د حد زنا ثابتېږي یا هر جرم ثابتېږي، عمدتاً په 2 طریقو ثابتېږي. یا به په اقرار د هغه مجرم باندې ثابتېږي چې هغه په خپل جرم باندې اقرار کوي، او یا به په شهودو په بینه باندې ثابتېږي. نو د زنا په شهودو کې د موږ په شریعت کې داسې طریقه او دومره احتیاط کارولی ده چې یو عالم، یو انسان، یو مسلمان اخر دې نتیجې ته رسیږي چې د دې خو مطلب دا ده چې بلکل دغه حد په کار نه ده او دا حد جاري کیږي نه، دا حد عملي کیدای نشي. او ځکه خو هم په تاریخ د اسلام کې چې کوم حد تطبیق سوی، جاري سوی ده، له اقرار پرته د بیانې او د شاهدانو په واسطه باندې نه ده تطبیق سوی، ځکه چې د هغه شرایط دومره سخت دي چې د هغو شرایطو مطابق یو حد نسي ثابتېدلی. مثلا د زنا په ثبوت کې 4 شاهدان پکار دي. هره معامله کې 2 شاهدان بس دي، خو د زنا په ثبوت کې 4 شاهدان پکار دي. او په دومره احتیاط سره د دې شهودو، د دې شاهدانو تثبیت کوي شریعت، او په داسې طریقه باندې بیانوي چې که په دې 4 شاهدانو کې 1، 2، 3 شاهدان موجود سي خو 4م شاهد نسي پیدا کېدلی، نو قاضي دی وخت به دغه 3 شاهدانو باندې حد قذف جاري کوي. د تهمت ویلو د جرم حد به پې باندې جاري کوي. 80 دورې به دغه 3 شاهدان ووي. او د موږ د فقه کتابونه لیکي چې په هره معامله کې قاضي په خپل علم باندې فیصله کولی شي، خو د زنا په علم باندې که څه هم د ده بلکل ثابت علم ده چې دا کس زاني ده او دا کس زانیه ده، خو بې له حدودو، بې د هغو له اقراره یا بې له ثبوته د بیانې د 4 شاهدانو موجودولو پرته هغه حکم قاضي ته روا نه ده چې هغه د خپل علم په بنیاد باندې فیصله کوي. او په نورو ټولو معاملاتو کې کولای شي. که قاضي ته علم ورسیږي چې دغه حق د دغه فلاني ده، شاهدانو ته ضرورت نشته، په خپل علم باندې فیصله کوي. او د شاهدانو په باره کې دومره دقت ته که موږ د فقه کتابونه راوغواړو او مطالعه یې کړو، ویې ګورو،
نو موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا خو هېڅ ممکنه نه ده چې هغه 4 کسه شهیدان به داسې موجودېږي چې په لفظ د نکتو یا په لفظ د زنا باندې به شاهدي وایي داسې به هم نه وایي چې جمعه یې کړې ده یا یې کورواله ورسره کړي یا وتې ورسره کړي د زنا لفظ به استعمالوي او داسې شاهدي به وایي چې لکه رجلوم صلاحي چې په رجلوم دننه کېږي دغه اعضای مخصوصه به یې داسې لیدلي د هغې شاهدي به وایي که په یوه بړستن کې سره پراته وي دا شاهدي نه ده منظوره بلکې کتاب لیکي چې 3 شاهدانو د مکحلې او د صلاحي او د رجلوم د شاهدي وویله چې هغه رقم یې لیدلی دي خو 4 شاهد وویل چې ما خو هغسې نه دي لیدلي خو په بړستن کې یو ځای سره پراته وو دا زاني و زانیه نو بیا به هم په هغه 3 کسانو باندې حد قذف جاري کیږي دغه 4 باندې نه په 3 باندې حد قذف جاري کیږي چې هغوی ویل چې موږ داسې سره لیدلي دي لکه صلاحي په رجلومله کې یا پړی په څا کې موږ داسې سره لیدلي په هغو به جاري کیږي ولې 4 شاهد په هغسې شاهدي سره نسو ثابت او بیا د دغو شاهدانو تزکیه ده هم علني تزکیه ده په قاضي باندې فرض ده او هم سري تزکیه فرض ده په قاضي باندې چې د دغو شاهدانو تزکیه به کوي د ښځو شاهدي په ټولو معاملاتو کې له نارینه سره قبوله ده خو په دې حدودو په دې زواجرو او سزاګانو کې د ښځې شاهدي نه ده منظوره د ښځې قضا په نورو معاملاتو کې صحیح ده خو د قضا او د حدودو په باره کې ښځه که څه هم قاضي قضا ته یي دا فیصله د حدودو د قضا د قصاص فیصله نشي کولی نو مطلب دا ده چې قاضیان دي موږ منصوبین د اسلامي نظام دا د دې حدودو په باره کې داسې لاابالي او بې پروا نه یي په ټوکه باندې محمول نه کړي یو مجلس په ډېر مخکني انقلاب کې زه په عمر کې هم ډېر کسر وم په یو مجلس د علماو کې ناست وم نو په جبهه کې ځینې کسان نیول سوي دي چې هغه یا توپک اخیستی ده یا تعاوني صندوق کې درېدلی ده نو ډېر علما دې سره ناست دي هغه دا نورو خپله خبره وکړه یو عالم د ډېر ښه عالم ده او ډېر معتمد و قوي عالم و هغه چې پوښتنه وکړه وایي مولانا صاحب تا خو موږ لږیزه راسې په دغه کتابو کې لګیا یو په دې فیصله کې لګیا یو هغه دا چې پیاله راپورته کړه یا تې ورته وویل وایي دا خو انقلاب ده په انقلاب کې د دغه سړي شکل هم ماته خوند نه راکوي دا باید لمنځه یوسي دومره ته ضرورت نشته یغه نور هم وخندل دی هم وخندل دا د عالم شان نه ده دا د قاضي شان نه ده دا د اسلامي نظام د منصوب او د منصوبینو شان نه ده هغه د داسې فرض کړي چې دغه کس باندې صحت تطبیق کېږي سزا تطبیق کېږي دا د ما ورور ده دا د ما خور ده دا د ما زوی ده دا د ما بچی ده دا د ما نسب ده پس له هغه د بیا دی د هغه حد د تطبیق دپاره پلټنه کوي نو د ما مقصد دا ده چې ځینې ساده لوحه انسانان داسې ګمان کوي چې دا حدودو سزاګانې او جزاګانې دا د اسلام شعار ده العیاذ بالله یا د اسلامي نظام هدف ده العیاذ بالله یا د اسلامي نظام خصوصیت ده العیاذ بالله داسې نه ده لکه مخکې مو چې وویل دا په ټولو فقهاو په اجماع سره دا قبیح لذاته دي تعذیب ده د انسانانو سزا د انسانانو ته تکلیفول دي د انسانانو وزل دي د انسانانو خو حسن لمصلحتین ده د مصلحت په وجه باندې حسن ده چې هغه مصلحت عامه ده د دې دپاره چې هغه انسان داسې سرطاني سوی ده چې نه د امر بالمعروف امر ورته فایده ورکوي نه نهي ورته فایده ورکوي نه د ناصح نصیحت ورته فایده ورکوي نه د داعي دعوت ورته فایده ورکوي نه له خلقو شرمیږي نه له ولسه شرمیږي نه له مخلوقه شرمیږي او په داسې حد باندې دی زنا کوي شاهدان دې ته په دې باندې موافقه کېږي په دې کامیابه کېږي چې دوی لکه صلاحي رجلومه داسې سره وویني نو د داسې انسان په باره کې خو یې بله چاره نشته دا اخرنی اپشن ده اخرنی چانس ده داسې نه چې دا د اسلامي نظام غوښتنه ده
ځکه په دې سد ذرایعو باندې اسلام ډېر تاکید کړی دی، په پرده کې، په نظر نامحرمو کې، او په دې باره کې هغه ډېر اهتمام کوي. دا د دې دپاره چې خبره دغه اخرنۍ فحشا ته ونه رسېږي. الله عز وجل دې موږ ته د اسلام په حقیقي معنا باندې د مطالعه کولو د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.